خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو خوښ یم سیوار بیا له تاسو سره مجلس کوم. راځو د شعبان د 15 مبارک شپه باندې خبره کوو. د شعبان مبارکه 15 شپه ډیره د برکت او د رحمت شپه ده. د دې شپې مختلف نومونه دي او هغه نومونه چې دي د هغو ټول هم هغه کارونه کیږي. هر یو کار یو سیزن لري، یو وخت لري، نو هم د نیکو اعمالو دپاره هم الله جل مجده انسانانو ته وختونه ورکړي دي او چانس ورکړی دی چې تاسو په کم وخت کې ډیر عمل وکړئ او د کم وخت ډیر ثوابونه ترلاسه کړئ. یو له هغو څخه دغه د شعبان مبارکه شپه ده، د 15 شپه ده. دا د شفاعت شپه ده او دا د برکت شپه ده او دا د براءت شپه ده او دا د غفران شپه ده او دا د رحمت شپه ده. مختلف نومونه یې دي او الله جل مجده په دې شپه کې ټول انسانیت ته البته مسلمانانو ته بخشش کوي. یو څو استثناء دي، یو څو کسان چې هغو ته الله جل مجده مغفرت نه کوي. یو له هغو څخه هغه څوک ته چې دښمني پالي، یو هغه څوک ته چې د مور پلار نافرمانه وي. همدغه کسانو ته الله جل مجده مغفرت نه کوي. نو ټولو مسلمانانو ته چې مشرک نه وي او مسلمان وي، الله جل مجده په دغه شپه کې بخنه ورته کوي او الله جل مجده اول اسمان ته راځي او په اول اسمان کې آواز کوي و د خپلو بندګانو ته چې څوک د مغفرت وال ستاسې مغفرت ورته وکم او څوک د رحمت د طلبولو والا ستاسې رحمت ورباندې وکم او څوک محتاج ستاسې احتیاج یې ورپوره کړم. نو په دغه ورځ باندې په دې شپه باندې مسلمانانو چانس له لاسه مه ورکوئ، وخت له لاسه مه ورکوئ. هم ټول علما په دې باندې متفق دي، ټول سلف په دې متفق دي چې دا باید دغه شپه باید رڼه سي او دې شپه کې باید عبادت وسي. په دې شپه کې باید الله جل مجده وبولو او الله جل مجده ته احتیاج وکړو او خپل ګناهونه پیش کړو ورته چې دا مې ګناه کړی ده او بیا د آینده دپاره نه کوم. ځکه ولې په دغه شپه باندې الله جل مجده ټول راتلونکی کال لیکي، سعید لیکي، نیکبخته، شقي بدبخته لیکي چې تا سړی به بدبخته وي، دا سړی به نیکبخته وي، د دې به داسې روزي وي، د دې به داسې روزي وي او دا سړی به مړ کېږي، دا سړی به ژوندی کېږي، دا سړی به مریض کېږي، دا سړی به صحت پیدا کوي. لهذا دا شپه ډېره مهمه ده او دا شپه باید له لاسه ورنه کړو او په دې شپه کې باید عبادت وکړو، الله ته زارۍ وکړو، رڼه یې کړو. مختصر ډېر خو اسانه عبادت کم له وسه نه کېږي چې د شپې ولاړ سي. یو حدیث درته ترجمه کومه چې ام هانی رضی الله تعالی عنها د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا لور ده، د ابو طالب سلام ته عرض کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت مې په ولاړو باندې له وسه نه کېږي ځکه عمر مې زیات ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي 4 کلمې ورته یادوي، 4 کلمې. سبحان الله وای سبحان الله 100 وارې ووایه، دا د تا دپاره دونه ثواب لري لکه 100 مریونه چې آزاد کړي او هم د اسماعیل علیه السلام د اولاد. او الحمدلله ووایه، الحمدلله الحمدلله، دا دونه ثواب لري لکه ته چې 100 آسان ځین کړي او قیضه کړي مجاهدینو ته ورکړي. او الله اکبر ووایه، دا دونه ثواب لري 100 وارې الله اکبر، دونه ثواب لري لکه ته چې 100 وښان قرباني کړي او هغه قبول سوي. او 100 وارې لا اله الا الله ووایه، دا دونه ثواب لري د ځمکې او د اسمان مابین ډکوي. لهذا دغه یو څو کلمات که په دغه شپه باندې سړی ووایي نو څونه ډېر ثوابونه به حاصل کړي او څونه ډېر به دته اجرونه الله جل مجده ولیکي او ورسره باید سړی له الله جل مجده د خپلو ګناهو معافي وغواړي او د رحمت طلب وکړي. ځکه مهمه شپه ده او مهم چانس ده. کم چانس له لاسه ورکو
او بیا به د هغه تلافي نه کېږي، ځکه که چانس یو وارې سړی یو وارې چانس وي نو شاید بل کال ته بیا موږ دغه د برات شپه پیدا نه کړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.